السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ستاسو نوم څه دی؟ زما محمد امین. او کار څه کوئ؟ ګرانی دکان مې جی. دا ګرانی چې دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ جی ګرانی هوډه تیزه سر روانه ده یا څه ګزاره پکې کېږي؟ یا نه کېږي پکې چې مزدور 3.5 دیالیو کلو ځان پیوړو غوړی نشي غشي جی. صحیح. ول حالت ډېر خراب دی. خلکو عمران خان وبخلو. دې نه پس خو نور هم ګرانی را روانه ده، هغې سر به څه کوئ؟ نو بس یارې جي دا خو بس حالت خراب دی ډېر. نو ورورجان څه نوم هم دی؟ زما کاشف نوم دی چې د سډیرو وردګ سره تعلق ساتم. او څه کار کوئ؟ زه چې دیاړي مزدور کوم او ډرایور هم یم. نو دا ګرانی چې د دې کې څه ګزاره کېږي؟ یاره چې ګراني خو ډېره زیاته تیزه سره روانه ده. خلکو وایي چې یاره عمران خان حکومت کې هم ګراني واقع ده چې ډېر انتخاب زیاته روانه وه. په دا اوس چې موجوده کوم حکومت راغی نو دی کې خو ډېر انتخاب زیاته ګراني راغله. ځکه چې اوړه چې کم دی نو غریب سړی نشي اخیستی، ګراني د انتخاب زیاته ځان له سړی غوړي نشي اخیستی. داسې ډېر ضرورتونه چې کم دي که نه نو هغه غریب سړی ته ډېره زیاته په انتخاب ګراني شي. دا نور هم ګرانی را روانه دي، سر به بیا تاسو کوئ چې په دې کې ستاسو ګزاره نه کېږي؟ نو بس ګراني خو دا را روانه ډېره زیاته، خو بس حکومت ته پکار دی چې یاره لکه د غریبو باندې رحم وکړي. کم از کم لکه دې کې داسې غریبانان شته چې یو ټیم وي یو ټیم نه که نه. زه خپله ځانې غریب سړی یم، ډېر انتخاب زیات غریب سړی یم. لکه اوس هم نه کېږي چې 700 روپۍ روز اخلو او په هغې باندې اوس په دې چې 700 روپۍ کې ته څه کوې؟ نو په دې کې خو ځکه څه نشو کولی، کم از کم 2-3 ورځې دیاړې وکړو، هغې کې خامخا یو تر اوړه واخلو. هغې نه بعد کې مثال خبره ورځ نیمه غوړو ته وکاږو، داسې 2-3 ورځې غم خادې ته وکاږو، نو بس ګزاره نه کېږي یاره. نو چې ته 700 وګټې په دې کې به ته یو شی وړې نو بس هغه کې به خامخا بس یو شی به ځان له وړې، یو شی به وړې یو به پرېږدې. بس مطلب دا دی چې مثال خبره په میاشت کې به ځان ایله دغه وړو غوړي پیدا کړې نو بس چې میاشت کې ته هغه برابرې نو بس بل ورپسې ختم وي، وړې چیني ورپسې ختم وي چې هر څه ورپسې ختم نه پوره کېږي جي. یو شی به پوره کړې او بل به ختمېږي، نه پوره کېږي جي. ډېره انتخاب زیاته ګرانه ده غریب سړي ته. ټیک شو، مهرباني. ګراني جوړه کړه چې یو شی ګران دی، وارې نه بار د ټول غریبانان خلک دي. هر یو شی ورته په ګران میلاویږي، ټول مزدورکار خلک دي. لکه او څه کار کوې؟ مونږ دا چولي وړو هم چې هغه دا پتیله پرته هر یو شی ګران دی، په 1300 روپۍ دړۍ چڼه ده. سونه پکې ګټې؟ هېڅ هم پکې حرام شه کوڅه هم پکې ده. بیا هم نو دغه 400 کری او د ښار الو کري ده، کریم پوله ده. د هر څه ته په کرۍ لګې نو ته کور د څه وړې؟ حرام شه کوڅه هم پکې ده. دغه د قصبدي مبدي پکې واخېسته ده. او کور ته پکې څه نه وړې؟ کور ته پکې څه به دا څه دا پکې دا واخېستل به دا سر چې کومه مزدوري کړې په هغې کې دې واخېستې؟ خدای خو نه کې دا دغه مزدوري نور وړه نشو اخېستې، نور څه نشو اخېستې، غوښه موږ نشو خوړلی. د اوس نمبر یې لکه او څه ګزاره دلته کېږي خو نه بس چولې هېڅ ګزاره نشته په ایمان کې چې چولې ولګې خرڅېږي او خو نه هغه هم نه خرڅېږي. نه هغه خوري دی یو چې ګران دی. وعلیکم سلام. دا په پاکستان کې ډېره زیاته ګراني راغلې، چا سره بجلو پیسې نشته، چا سره سبزۍ پیسې نشته، په تحصیل کې خلک بېروزګاره دي. داسې حکومت راغلی چې ټول خلک پکې در په در دي، غلاګانو ته جوړ دي. قسم به وکړو که موږ سره د بجلو پیسې شته یا سره سبزۍ پیسې شته، بهر الله ګواه دي. کو ګونډې مار دي دا در په در دي، کو چلن والي دا در په در دي، کو سبزۍ والي دا در په در دي. او نه داسې حکومت ما چې په ژوند کې زموږ راغلی اما 62 کال عمر دی، دا نه بېروزګاري ما چې په خپل ژوند کې نه ده. دا چې په دې حکومت کې کوم راغلی ده او د الله نه په دې خوشحاله وي چې دا وجود مرو د بیمارو پتون نه خو بچو خو نو خو مزدوري نشته. څه کار کوې تاسو؟ قصابي کوم، په خپله قصابۍ کې تنګ وو، نه خو راپسې راځي، غوا هم څوک نه دي، خلک ګډ وډ دي چې غریبانو سره د وړو چینو پیسې نشي، غوا به څه وایي، نه څوک خیمه دي نه څوک سبزۍ دي. موږ نه قسم به وکړو چې ټولې غوښې دستخواه شوې، قرارداد راپسې بېل لګېدلي، یو میخه په 2 لکه او په 3 لکه روپۍ تپوس وکړې. داسې حکومت موږ ته لیدلی نه دی. او په یو حکومت کې موږ دومره در په در شوي نو چې په دې حکومت کې دومره در په در شو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. کاکا څه کار کوې؟ هېڅ کار نه کوو، کار شته نه، څه کار به وکړو. خبره راځي پاکستان تښتېدو مخه هم نشته، څه وتښتېږو. خبره که دوره خلک تنګ کړي، دوره په عذاب کړي، هر سړی ژاړي. دا څه کوسبزري دی، حکومت نشته، بدمعشي دی. تاسو کار کوئ؟ زه خو جی سرکاري ملازم یم. جی او خدا سي دي چې د حالاتو ته سړی ګوري کنه، دا کوم اورال حالات چې روان دي
مهنګایي ډېره زیاته ده او د غریب سړي ژوندګي ډېره ګرانه شوې ده دوايانې ګرانې دي سبزي ګرانه ده اوړه او غوړي خو خلکو ته پته پټرول هر څیز د غریب سړي د دسترس نه بار شوی دی نو مشکلات دي الله دې زموږ په دې ملک باندې خصوصي رحم وکړي. خلک دا غریب خلک خو سرکاري ملازم په مزو کې دي نو سرکاري ملازم په دې وجه لک سیفټي چاغه ته چونکه ریګولر آمدن راځي کنه نو هغه تم تکلیف ته مونږ تم تکلیف شته مونږ هم متاثر شوي یو ټول خلک متاثر شوي دي مونږ لک چونکه په دې کم متاثر چې مونږ سره دا یو تاریخ شته چې په دې تاریخ بسري ته سراشي د دې باز خلک د اړ مار خدا پته هم دلګي ته بنن ملو شي کبه ملو نشي او که ملو شي څومره وي د دوه پکارو شي کم هم ده د اړ کم هم ده د غریب سړي گزاران د اړ مار د اړ چې کم دا غا په پاکستان ډیره کم ده او لیبر چارجز ډیر کم دي نو پکار دی چې دا اوس غریبي ده کنه او دینه پس هم نور ګرانی را خوش ده بیا بس کوي تاسو هغه سره نو بس رازق خو الله دی رزق الله ورکوي بهشکه با امید د الله پاک نه ساتو د خپل حکومت نه زمونږ د اپیل دی چې را کوشش دی چې لکه فرض کړه د ټیکس نظام دی خکې یا نور په سرمایدارو دغه بوج واچي غریب سړی دی نه متاثر کوي چې د غریبانو کوم د ضرورت سيزونه دي اوړه وړي چینی دال دا سيزونه چې کوم دي په دې خصوصي سبسيډي ورکي ارزان دي چې خلکو ته تکلیف کم شي ځکه چې حکومت له خلکو د دې لپاره ورکي چې دا وي ته هم تمي وي نو زموږ ته هم دا امید د دې حکومت نه تاسو خوشاله نو دا خو لا پته نه لګي میاشتې ونی مو شو فلحال چې حالات دا خو ډېر ګډ وډ روان دي والله دې مخکې خیر کی همدا سي روانو نو بیا کدا کمه داوید وکي پکار دا بیا خو لکه ګرانه ده الله دې خیر وکي کنه هو امیدونه خوشته وی چې موږ کوم هوپس راکړي دي موږ په امید باندې نو الله دې رحم وکړي چې دې په خپل داو کې سچ ثابت شي کدا حالات خوش غډېره خبره کدا سي رواني خو د غریب سي د دې حکومت خو او خو نه د عمران خان حکومت خو یاره دا خو ځکه نشو ویلې چې زه په خپل سرکاري ملازم یم نو دې خبرو ذکر نشو کولای خو لکه مطلب دا چې اوورال د ټول پیریډ کې دغه وخت نه دی وخت پر ټول کې غریب سړي ژوندۍ ډېره زیاته متاثر روزانه تاسو نوم دی زما شهزاد نوم دی جی تاسو کار کوي مونږ د خواري مزدوري دیاړي د حساب کتاب څه گزاره کیږي دیګه بس گزاره شي 1300 روپیا تروړه دا او مزدور 200 روپیا دیاړي دا په دې 200 کې به تاسو څه هیڅ هم پکې نه کیږي خلک خود کوشو ته تیار دي دلته قسم د چوک کې ځان پانسی کم دا خو چې کوم دونه بدل روان دی بجلی نشته چې کوم دنو ار یو شی د اور په وایري ار یو شی او حکومت مونږ اوټ اغي له نه دی ورکړي باغی خو خپل راغلی مو عمران خان لوټ ورکړ عمران خان چې کوم نه لاړ د چا حکومت خو د عمران خان حکومت د دینه 100% خو اوس خو دې سه غب شپ راغشته رخ په دې خو چې کوم دنو د اوریا او پزولا سه چې کوم دنو هغه په لرامان مخ کې راوتره ګرانې خلاف هغه مسن روزي هغه موس چې کوم دنو مخ کې وی ګرانی دا ګرانی دا هغه سګرانی نو اوس د ګرانې معلوماتو کو چې پته ورته ولګي هغه سره خلک بجرسو راوتلو سیو سړیم نه روزي نو دې کې چې کوم دې گزاره لري ګران را د غریب سړی بيخي گزاره نه کیږي هغه تنخوادار به گزاره نه کیږي نو د غریب سړی په کې څه گزاره وشي د حکومت کې د مهنګای خلاف لکه مهنګای چې کوم دې د وړو د غوړو خاص چې کوم دې نور خلاف دا چکر دغه پزول اته لابار کا تاسو نوم سره زمانوم پیاز دې د مومن دي جن سیو سدن کې موجود ته 400 کې سبق وایم صحیح نو دیاړي مزدوري نور څور سر کوي من خو زه 400 کوم ور دیاړي مو سره کوم سکند ټایم کې بل چې کوم د سبق مې مبل ګرانیم دا کرایانیم سیوا شو سره او پیسونو هم دا حساب سیوا شو د کالجونو د هر څه تقریبا او کرایانیم سیوا شو نو دا حساب ارزه کې ګرانی دا حساب دلته نه یوازې د کوموړې چې دی وړي چې دی هر څه سره ګران شو کرایانو سره سیوا شو نو تقریبات سیوا شو د نور حکومتونو کې گزاره کوله خو دې کې نورم سیوا شو سره د بیډیا حکومت گزاره کو تقریبا بیا دغه نه پس کوم دا حکومت هم بس ورو دا خرابې دوه دا حکومت تاسو نه دی خو دا هم نه دی خو دینه پس بیا بس کیږي دا هم گزاره کیږي دینه پس بیا سکیږي دا غم را سره الحمدلله دینه پس کوم د نور هم حالات خرابې ګرورو صحیح نو دا ګرانی خورورو روانه را مخ کیږي او بالکل ځای خدا نه ودرېږي بالکل دا نه ودرېږي دا چې کوم د بیډیا حکومت کې سٹارټ شوی دا او لا سٹارټ دا پته نه دی چې ته دروازه سونه پیسې بغټه یره ګټه تقریبا دومره نه کړنه کړیو کړنه خو کومه چې کرایانه دغه لې کنه نو دومره 200 یره د خاص مزدوري زمونږه یا د 200 روپے مزدوري یا سی کو د 2.5 کې تاسو سکه د دوی کې ته کوي کې فیس ور کې اساس کې کتابونه ځان لاله د کتابونه مدابونه خو بیا په کور باندې دغه کی کنه او تقریبا چې کوي زمونږه کم از کم 280 روپے کوي زمونږه نه پور لګي بس چې کم ته غټیا ته پکاره ورکې نه باقي له پس کور نور مړه کې غیسم کار نه کیږي کوي باندې خور کور ټولې سره
تاسو څه ویل غواړئ اخر کې؟ بس موږ دغه وایو چې حکومت له پکار دی چې څه ریلیف ورکړي کوم عوامو له او باقاعده چې کوم دی کم از کم دی سټوډنټان له څه پیکج میکج دا کې هغوی دپاره څه دغه وکړي سر. کاکا ستاسو څه نوم دی؟ زما امتحاز څه کار کوئ؟ قصابي کوجي څه پکې شته؟ نه څه پکې نه ده ما خبرې ده وکېره دغه پرېږده ګرانې سره لکه ګوره کوم حکومتونو سعودي عرب شو نو د خپل نبي باندې ننګ وکړه انډیا سره هر څه ختم کړل. داسې موږ هم یو چې د موږ حکمران ګراني خو په موږ الله راوستې الله به هم ساتي چا خو په الله پیدا کړي په دې کار پکار دی چې دوی سره دا تجارت او دا معامله ختمه کړي په خپل نبي ننګ پکار دی. داسې خبره دغه خبره نور ګرانې سره د ما څه کار دی ګراني خو الله راوستې را کو لږ یو کو ډېرې تېرې به یې را باندې خو په خپل نبي د موږ د نبي په شان کې ګستاخي کړی ښځه سړی کړې نو دې باندې اړو چې دغه نه حکومت له پکار دي چې دوی سره دا تجارت دا معامله دار څه ختم کړي بس څنګه چې انډیا ختم کړل. او والسلام. کاکا څه کار کوې؟ زه زوی دغه خواري مزدوري کوم بچي مې ګڼ دي او مزدوري نشته. پرون مې په 1400 روپیا بوره وړي لس زامن بچي مې دي نوسان مې دي. صحیح ده. داسې ظالم حکومت دی چې دوی خلک په خودکشۍ باندې ستومانه کړي چې ځان مړ کړي که نه ځکه چې دا د اسلام په نوم جوړ شوی او د اسلام پکې څه نشته. دوی کافرو سره اتحاد شروع کړو د خپل مفادو لپاره او خپل دین او پیغمبر هر څه پرېښودل. صحیح ده. نو موږ وایو چې داسې صحیح مسلمان حکومت راشي چې هغه د اسلام دپاره وي او د عوام دپاره وي چې د دوی د مزو او چرچو لپاره او د دورو لپاره نه ورته دوی نن بلاول وزیر خارجه کې چې هغه له خبرې هم نه ورځي او ګرځي هغه ته ما ته ویډیو تا خولی وې زه به 3 ښځې هغه ځای کې کومه چې چا را لوټونه کړي راکړي نو هغه سره د دې ښځو فکر دی او موږ سره د خېټې او د بچو فکر دی. او دروازې تاسو څونه پیسې ګټئ څونه دیاړي کوئ؟ 500 روپیا ورځ ده نو په ما خو څوک دیاړي هم نه کوي دې کار نشي کولی. او بچي چې مې نو 500 روپیا ورځ باندې ته 5-6 بچي ساتلی شي اوړه به پرې راوړې که چیني به پرې راوړې که پی به پرې راوړې که غوړي به پرې راوړو که هسپتال ته به راولي. نو بس چې په 500 روپۍ مسله نه لې که نه نو په دې 500 کې خو ته چې یو شی والې سبا خو به هغه ختمې بیا خدای شته که څه پکې درک لګي چې یو شی پوره کوې بل ختم وي. نه د اوړو ګوتی وړلې څونه ګران شو کرۍ څونه ګرانه شوه هر څه ګران دي. زموږ نه د حکومت پخوا خو نو موس وخت دی د عمران خان حکومت خو نه دا حکومت ښه دی. هر څه چې د عمران خان په حکومت کې یو پکې عدل او انصاف او هر څه پکاردان و. شیطانۍ ته ولاړې پټوالي دایره پیسې نه رشوت به یې نه اخیستې وې اوس مې پېغې شو د نوکرانو پې اوس هم هغه زور بیا شروع دی لکه څنګه چې لوارانو شهباز شریف او نواز شریف کلیام هر څه شروع دي اوس هر څه بلکل په خدای قسم شته. بس خو دا چا خپلواک اختیار دی که سړی مړ کړو که ښځې وتښتولو که زینې وکړو که څه وکړو. اخرنۍ خبره څه کوې؟ اخرنۍ حکومت ته څه وایې؟ حکومت ته دا وایي چې دا حکومت زموږ خوښ نه دی. صحیح ده. او موږ لرې داسې باچا راشي چې عوامو باندې حکومت کوي. دوی خو لاړې اسرائیل له مودي سره خبره وکړو مسلمان یې پرېښوده چې یو مسلمان لاړ چې یو کافر ته جولی نیسي ډالر دې کم ځای ته وختو هر څه ته یې کم ځای ته دوی قرضو پسې ګرځي هغه ته اعلان نه کوي قرضه درکوو خدا دا شی ګران کا نو عوامو لا زور راغی که دوی لا ورغی. کاکا څنګه چل دی؟ بس چل دغه چې زه د فروټو سبزۍ کار کوم په دغه ریړه باندې هغلته ولاړه پیازو ریړه ده او په هغې کې چې د موږ مثال 500 روپۍ وګټو او خرچه 1500 ده 1200 ده. چې تا 500 روپۍ وګټې که نه په دې 500 کې ته څه کور ته وړې؟ نو بس په دغې کې سبزي یو څوک یې پی راوړه او ته یې پی هم د وسه نه کړي چې سره پخوې کور ورته دغه وایو. او غوړه او چیني غوړې او چیني بس چې کیلو یو څه ورته وایي دا به هفته لس ورته کوې نور هم د وسه نه کېږي. نو دا حکومت خو نه د عمران خان حکومت؟ د عمران خان حکومت خو ګزارې د دې نه کوله هغې کې غوړي په 400 دلته اوس په 600 دي. دا ګراني خو اوچته روانه ښکته نه راځي خبره روانه ده. دې څه باره ویل غواړئ؟ موږ داسې حکمران پکار دی څنګه چې عمر تانخو به
حکمرانو د شپې په کوڅو کې ګرځېده د قوم به چې حالات معلومو دغه شان حکمرانان پکار دي هغه شان خلک پکار دي چې راشي. ورجانه څه نوم هم دی؟ زما امداد نوم دی 400 اوسیدونکی. څه کار کوې؟ زما خو موبایل او سپیر پارت دکان. ها نو په دې کې به تاسو څونه ګټئ؟ اصل کې کو ورال خبره مونږ وکړو که نه نو ورال دلته کې چې کومه طبقه مزدور طبقه دا ټول په یو شکل کې موږ مزدوران یو د هغې آمدن کم دی او خرچې زیاته را د هغې وجه دا ده چې په دې ملک باندې د څو کسو قبضه را او هغه خلک چې کوم دي هغه د دې غریبانانو وینې ځوې او هغه څکي او بلکې که وګورو په اکثریت کې چې دا تیر کم 2 ټرم د حکومتونه راغلله دي د عوامو نه سرمن وستا او بلکې اجتماعي خودکشي په دې ملک روان شوي په یو شکل کې چې خلک سره د بچو چې کم دی خودکشي کوي د هغې وجه دا چې مهنګایي نن دې حد ته ورسېده دلته کې حکومت چې د مزدور تنها کمه مقرر کړې را 20-24 هزار روپۍ په پرایویټ ایجوکیشن مافیا کې وګوره په 10,000 روپۍ خلک د میاشتې کار کوي په دې بینکونو کې وګوره په دکانونو کې وګوره دلته کې چې کم انډسټري ده په هغې کې چې د مزدور کم تذلیل کېږي او هغه کم هغه نن په خودکشۍ مجبوره دی ولې چې هغه 500 روپۍ وګټي نو په 600 روپۍ کیلو غوړي دي بلکې یوازې غوړي خو نه دي دومره مسایل دي چې دلته خلک 80% خلک چې کم دی هغه د ذهني دباو ښکار شوي دي خودکشو ته مجبوره شوي دي ولې چې په دې ملک ته جاګیردارو قبضه ده او دا جاگیردار چې تر کومې پورې په دې ملک باندې زموږ د طبقې نه لري 147 خاندانه په دې ملک باندې حکمرانی کوي او د دې ملک ته تبعې وجه نن دا ده چې نن زموږ معیشت هغه مکمل تباه دی دلته کې که تاسو ورال داسې به تاسو انټرویو کړی وي هر سړی هر دویم کس چې کوم دی هغه جاړي 99% خلک دلته کې قرضدار یا چې څومره خلک ولاړ دي دا ټول به قرضداري که کوم یو کس نه تپوس کې هر یو سړی د خپل وس مناسب چې کوم دی قرضدار دی څوک 1,00,000 روپۍ قرضدار څوک 2 لکه لري څوک 15 لکه لري څوک 1,00,000 لکه لري ولې د هغې وجه دا ده چې مخصوص خلک په دې ملک قبضه دي او هغوی چې کوم دی هغه پیسې غونډوي په دې ملک کې چې کوم خلک مهنت کوي دا ملکونه چې په کم خلکو ولاړ دي په مزدورانو د هغې سره ظلم کېږي معاشي ناانصافي کېږي په تعلیمي نظام کې ناانصافي کېږي په صحت کې ناانصافي کېږي نو دا ملک وده نشي کولی دا چرم ترقي نشي کولی تاسو وایئ چې زما د موبایلو کاروبار دی که نه مزدور به یو سیټ ته کو ستاسو ماشاءالله غټ کاروبار دی تاسو خپل کاروبار باره کې څه ویل غواړئ زه که تا ته ووایم کومو خلکو اصل کې دا قوم بې شعوره وساتلی شو بې سوچه وساتلی شو کوم قوم چې بې سوچه وساتلی شي هغه اسم تباه وي زه که تا ته خپل ذاتي خبر وکړم زما ژوند شوګر دی تېرېږي ځکه زما انکم دومره دی زما مدن ځامله دومره رسولی چې زه شکر دی خوشحال یم خو ستا په شانتې یو تعلیم یافته ځوان دا چې تاسو کوم خلک ولاړ یې تاسو ته معاشي ستونزې دي ولې ستونزې دي چې په دې ملک کې طبقاتي نظام دی چې کم سړی زیات محنت کوي هغه ته به کمه مزدوري میلاویږي اسلام وایي چې د یو مزدور تنها کم از کم د یوې تولې او یوې ماسې برابر د مزدور تنها نی د هغه ژوند به نه تېرېږي مطلب په دې ملک کې هغه ملک ترقي کولی شي په هغې کې د مزدور تنها کم از کم 2 لکه روپۍ وي او نور که طریق یافته ملکونه وګورئ هغې کې چې کوم دی د 3 تولو سونې برابر چې کوم دی نن تنها 4 لک روپۍ دی د بار ملکونه حوالې ورکوي خو په بار ملکونو کې د یو مزدور تنها د پر ډے په بنیاد 10,000 روپۍ پر ډے پاکستانی ګټي هغې د 3 نه 4 لک روپو پورې ګټي د هغې ژوند ښه تېرېږي دلته هغه جاګیردار چې په موږ باندې مسلط دي هغه جاګیردار چې کوم دی هغه نور ملکونه حوالې ورکوي خو دې ځای کې د خلکو معاشي دغه دومره دی چې آمدن یې کم دی او خرچې زیاته را ټول خلک ذهني بیماران دي مکمل تباه په اجتماعي توګه باندې خودکشۍ په دې ملک کې روانې دي او خدای دې نه کړي په دې ملک کې چې دا کم د دې عوامو سره ظلم کېږي خانه جنګي اړخ ته دا ملک مکمل روان دی روجان صاحب څه نوم دی؟ فاروق جی څه کار کوئ؟ مکینک ګاډو مصرن نو څه گزاره کېږي پکې؟ گزاره خو د سره نه کېږي ځکه چې نه کار روزګار شته نه بل څه شته او مهنګایي هم دونه زیاته ده چې د ورځې به تاسو څونه پیسې ګټئ؟ یاره مخکې خو به م ګټلې لکه کار مار به اوس خو بس بیخي لکه وړو بس بچت کوو صرف بس یو ټایم وړی اوسې نو بیا بچونو غوړو سر څه کوې؟ نو بس ګورو بس خدای ورکوي د رزق خو الله کړی نور خو داسې بېشکه خدای کړی ده خو ته به هم څه لاس پې واخیست محنت خو به کوې که نه کېده او جی هم محنت خو کوو بس دغه رزق صرف ګټو نور خو پکې څه کېږي نه او ډېره مهنګایي ده او بیخي پکې څه نه کېږي په دې حکومت کې تاسو خوشحاله یې؟ بیخي خفه یو دا ولې؟
بس هلته دغه دی که نه مهنګۍ ډېره زیاته ده. دا حکومت خو او خو نه دی نه پهلني حکومت خو یاره نواز شریف حکومت هم خو او د بېنظیر دی هغه هم خو و دا عمران خان حکومت. عمران خان خو د سره سړي زوی نه دی. دا خو ولې بس مهنګۍ یې دونه راوستې ده چې سړي نه شان خطا کړی دی. د هغه په حکومت کې خو دونه نه و که نه اوس خو دا چې کم دا اوس حکومت شروع دی دې حکومت کې مهنګۍ زیاته ده. نو دا بیلونه عمران خان پاس کړي که نه. لکه شروع هغه کړې وه. شروع هغه کړې ده. هغه بیلونه پاس کړي دي نو بس د هغه د وجه مهنګۍ روانه ده. نورجان څه کار کوې؟ جی دیاړي مزدوري کوو. څونه ګټې دروازې؟ بس جی کله وي او 200 روپۍ کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. اکثر پکې داسې راځي دروازې دیاړي هم نه لګي. دیاړي څونه ده؟ دیاړي 300 په دې هېڅ نه کېږي. په دې 300 روپۍ ته کور ته څه وړې؟ په دې خو دغه وړو غوړي او دغه هم پې نه کېږي. تقریبا چې دا چې نن شپې د ماشومانو ګولۍ هم پې اوس نه کېږي. ډېره زیاته ګراني ده. صحیح. نو چې ته 600 روپۍ اوسې نو په هغې خو تش غوړي کېږي که نه؟ او جي نو بیا وړو او چینو او چیو سر څه کې؟ یا چې ډېر زیات قرضدار وي د هغې لپاره کله څه کوو کله د کار سره ټیکه مې کولو کله څوک کله راقرض کوو قرضونو کې هم ډوب وه او یو راباندې ګراني هم ده او کار روزګار نشته مهنګایي ده بېروزګاري ده ډېره زیات. دا حکومت خو او خو نه د عمران خان حکومت خو نو نه دا حکومت خو نه د عمران خان خو په د بېنظیر نه دي خوا خو ډېر حکومتونه ټیک نه راغلي خو ته د حکومت زیات خلک وایي چې دی نه د عمران خان حکومت خو د عمران خان حکومت خو لومبي چې هغه شروع کړې وه نه ګراني هغه شروع کړې وه. د هغه په حکومت کې لکه دونه ګراني نه وه نو وه هغې کې هم کافي خده پورې کړني خو دې کې خو ډېره زیاته ده. لکه په هغې کې روزګارونه وو څه ګزاره یې کوله خو بس بیا هم چې کوم دی ګراني وه. تاسو څه ویل غواړئ د ګرانۍ باره کې؟ بس موږ دا وایو چې یو خو ګراني دا حالت موږ ته ښه شي لکه سرداني شي ځکه چې غریبي ده او بله خبره چې موږ له داسې روزګارونه راکړي څه کار راکړي څه دغه راته وکړي چې زموږ پې هغه کور خرچې او دغه چلېږي کار روزګار. کاکا څه کار کوې؟ زه سیکورټري کې یم. څونه تنخواه ده؟ 11,000. په دې 11,000 باندې به ته څه کوې؟ زم دغه وایم که چې په 11,000 به موږ څه کوو. دې کې به ته غوړي چیني وړه پوره کې؟ چینی چیرې په اوم هم ګران دی غوړي چیرې په 600 روپۍ تیلی را په 1400 روپۍ باندې وړه دي نو کم کم سیز به پکې برابر وو. موږ دپاره یو حکومت هم چیرې نو نه دی ښه. موږ نه د عمران خان منو او نه د دغه منو. ستا دپاره کوم حکومت ښه و؟ موږ دپاره د دې نه مخکې چې کوم چلېدلو په 200 روپۍ باندې چیرې تیلی اوړه میلاوېدل اوس چیرې نو هغه تیلی په 1400 روپۍ موږ ته میلاوېږي. د غریب سړي ته پکې چیرې نو د کار روزګار صحیح دغه نشته طریقه پوه شولې. خلک خو همدغه لګیا چې پی ټی آی نو پی ټی آی څه مطلب دی مونږ خو هم پې نه شو په دې ساعته پورې واړه لوی دا ګیرم رالله او اوسه پورې په دې 15 کاله د ده برابرېدو واله دي او په دې 15 کاله کې د اسم ونه کړله چې بی موږ به سیکورټري پیسې 21,000 روپۍ کړي دي او 21,000 روپۍ څوک هم نه ورکوي. ستاسو دا ګورنمنټ ته دا پرایویټ د پرایویټ 21,000 روپۍ کړي دي او 21,000 روپۍ څوک نه ورکوي. د 10,011 نه بره نه چلیږي. ستاسو اوس حکومت ته څه خواست دی؟ زمونږ دا خواست دی چې د سیکورټري والا او د ګوډمار د دوی پیسې خامخا زیاتې چې هر یو سیز ګران شو. پټرول ګران دی دغه ګران دی هر یو چینی ګران دی غوړي ګران دي دا رجرینو په حال شي واپس ته خپل قیمت ته راشي. بجلی ګرانه ده بجلی شته هم نه ده سره بجلی نشته ګیس نشته بجلی نشته او بیلونه ورکوي او ګیس هم نشته او بیلونه ورکوو. نو مهرباني دا وکړي شي چې د دې پوره مکمل دغه وشي. مهرباني